والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة يوسل يختم آية پوری خبر شیو. واسم دیر روانو آیتونو کی اللہ رب العزت قبلی مسئلہ بیانی. قبلہ بمنسوخ کیگی دا بیت المقدس نا دا کعبی طرف تا. نو پا دی که وس یو خدا مسئلہ بیان شی چه نسخ یو مسئلہ شتی یو حکم شتی اللہ بدلولی شی او دا شوی دی دا پیوالا یو مثال. بلده چه دا دا یهودو یو درشم عیب او خلاف ورزی بیانیگی چه دوی خلقو تشکون پیدا کئی پا اسلام کی چه دوی خلقو تشکون پیدا کئی پا اسلام کی دا قبلی دا بدلی دو دلاس چه دا سنگ قبله بدل شو دا ولی حران که حقیقت دوی تا معلوم نو دا یو درشم عیب دا گوی بیانیگی. خلاصه دا دی مسئلی اگر دادا روایت کے رضی امام بیحقی راولد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا اراغ مدینی تا نولس میشتی اگر موز بیکو دا شام طرف تا یعنی بیت المقدس طرف تا بیا دا رجب پا میاش کی اللہ رب العزت حکم راولے گو دا رجب دا منزو او دویم کالو دا حجرت دویم کال دا حجرت او میاش دا رجب و دیکھ اللہ رب العزت حکم راولے گو چه اس بتاسو پا منزک کی کعبی تمخ کوئی قبلس تاسو اگر کعبہ شو نو پا دیکھ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی یهودیان رالو وتوی ما ولاک عن قبلتک التي كنت علیها تا در قبلین سیشی وارولی بکم بالا چه توی او تا خوی چیز دا پیغمبرانو پلاریم او زدیسیم او زدریم اوز داگین واولی دا مکی مشرکان هم اعتراض کو او اگر دیسی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با پا مکہ کی منسی کو نو کعبی تا مخ کو بیچی مدینی تراغ اللہ تا حکم کو چی تا بیت المقدس تا مخ کی نو گوی میں اعتراض کو چی تا خوی چی زد ابراہیم علیہ السلام پلاریم نو ابراہیم علیہ السلام خو چی کعبو جوگا کردی تا مخ کو او تا خو بیت المقدس تا مخ کی نو دا ہر طرفنا اعتراضات شروع ہر طرفنا یهودو قبله خو دغه و چې هغوی بیت المقدس ته مخ کو او داسې راځي چې سلیمان علیه السلام په دور کې الله اعلم وایي د هغه په دور کې دوی دغه طرف ته مخ کول شروع کړي. هر چې نصارا دي نو دوی به د مشرق طرف ته مخ کوه مشرق چې کوم طرف ته هغې طرف ته مخ کوه هغوی زمونږ قبله جدا ده یهود وایي زمونږ جدا ده او دا اعتراضات کول په اللہ بانے او دا اللہ پا رسول باندی نو اس دگا قدر روانو آیتونو کی هم دقا مسئلہ بیانی یونان با کوشش کو چی خبر حتی الوسع مختصری تزیاد نزیاد سبق ولیکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفهاء من الناس زرد چی ویبا قمقل دا خلقنا ما ولاهم عن قبلتهم سشوال والدوی لرد قبلی دوینا التي كانوا عليها اگا چیو دوی پاگی باندی. خدا ایت باز علماوی دا قبلی دا بدلیدون مخی نازل شوئنی اللہ دا مخی نا خبر ورکو چی خلق با اعتراض کی او باز علماوی نا قبلی چی سنگ بدل شو اللہ خبر ورکو چی اس بقا مقلان اعتراض کی. دین خیو دا مسئلہ روتا چی سو کن دا اللہ پا حکم او په دین باندې اعتراض کی دا کم عقل دی. خو واضح دی که شک نشتی کم عقل په دی دی چې دین الله را لېږلی دی الله وی داسې وکوئ داسې مه کوئ داسې کوئ داسې مه کوئ دی وی ولې د ده نه لوی کم عقل بل کم یو دی. نو وی به کم عقلان د خلکو نه چې څه شي واړول دوی لره د قبلې د دوی نه هغه چې دوی پې وو نو که مشرکانو دا خبرئ نو مشرکانو وی چې دوی د کعبې نه بیت المقدس ته څه شي واړول او که د یهودو اعتراضي نو هغه وی چې د بیت المقدس نه دوی کعبې ته څه شي واړول. جواب او څه ناشنا جواب دی قل لله المشرق والمغرب تو وایه د الله دپاره مشرق او مغرب دی بس هغه وی کعبه جو کعبه چې هغه وی بیت المقدس جو بیت المقدس زموږ د الله د حکم سره کار دی او که بل ځای راته ښولی موږ هغې ته مخ کوله
من د کعبې عبادت خو نه کوو، نه موږ د بیت المقدس عبادت کوو. دا خو رب راته ویلي دغه طرف ته مخ کوئ، موږ ورته مخ کوو. یعنې که هغه الله راته بل ځای ښوولی وي موږ بل طرف ته مخ کوو، ځکه چې مقصد خو د الله بندګي کول دي، نه د کعبې بندګي ده، نه د بیت المقدس بندګي روانه ده. بندګي خو د الله ده، نو مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی. دا هغه کمکلان دي. ګوره چې مشرق او مغرب د کم رب دی، د هغه په احکاماتو اعتراض کوي، خو کمکلان شو کوي. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدایت کوي چاته چې وغواړي لارې نیغې ته. د دې دا مسله راووته چې رب العالمین مؤمنانو ته دې امت ته نیغه لار ښوولې ده، ځکه دلته دا خبره وکړه چې مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی، د الله مرضي دی چاته نیغه لار کوي. نیغه لار مخکې هم دقه و چې بیت المقدس ته مخکې، د هغې نه بعد نیغه لار هم دقه ده چې کعبې ته مخکې. اوس دا الله چاله توفیق ورکړي، چاله نه ورکوي. چې چاله توفیق ورکوي هغوی لایق د دي، یعنې هغو کې انابتي عجزي پکې د الله بندګي کې. چاله چې نه ورکوي، لکه یهودو ته توفیق میلاو نه شو، نصاراو ته میلاو نه شو، هغوی په زړونو کې مرضونه، د الله نه څوک څه تپوس خو نشي کولی. اوس الله رب العزت وایي چې ما دا امت یوازې په دې نه دی غوره کړی چې صرف مې دوی له غوره قبله ورکړې ده، بلکې الله وایي دا امت ټول ما غوره امت ګرځولی دی. نو ځکه د امت غوره دی، نو الله وله غوره قبله مو ورکړه چې هغه کعبه ده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، او دغه شان من ګرځولی یې تاسو امت غوره، لتكونوا شهداء على الناس، د دې دپاره چې تاسو شئ ګواهان په خلکو، ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شي رسول ګواه په تاسو باندې. دا د دې امت فضیلت دی چې رب العالمین غوره امت ګرځولی دی. غوره امت په امتونو کې هغه دا امت دی کوم کې چې الله رب العزت موږ ګرځولی او موږ پکې پیدا کړي. امتا وسطا، وسط په عربۍ کې د هر شي غوره ته ویلی کېږي، د هر شي غوره ته. وسط کله سړي ذهن ته تړي شي منځ ته، خو هغه معنی پکې هم پرته ده. دا امت دله الله د وسطیت منهج ورکړی دی، یعنې نه زیاتې کوي نه کمې کوي. لکه اوس ګوره چا د انبیاو په باره کې زیاتې کړی دی، د الله بچي ته جوړ کړي دي، چا بلکل پرېښودي دي. دې امت له الله نیغه لار ورکړې ده چې نه دا د الله بندګان دي، زامن د الله نه دي، بچي د الله نه دي، دا د الله بندګان دي. خو عام خلک هم نه دي، دا د الله رسولان دي. دا اوس هغه منځنۍ لار ده. دغه شان ډېرې مسلې دي که اوس موږ لاړ شو خبره به رانه اوږده شي، نو دا معنی پکې هم پرته ده. او دغه معنی هم ده چې دا امت الله غوره امت ګرځولی دی، او دې باره کې به انشاءالله ایتونه نور هم راشي. او بیا دا ورسره فایده ده که دا کومه کعبه چې الله قبله ګرځولې ده که نه، دا د دنیا په منځ کې ده، بلکل د دنیا په منځ کې دا راځي. نو هغه امت چې دی هغه هم غوره امت دی، هغوی له هم الله وسطیت ورکړی دی، او قبله چې ول الله کومه ورکړې ده هغه هم غوره ده. دومره شرف ول الله ورکړی دی، الله ورته وایي ما تاسو غوره کړي په دې چې په خلکو باندې ګواهان شئ، لتکونوا شهداء علی الناس، تاسو به ګواهان یې په خلکو باندې. حدیث کې راځي او دا صحیح حدیث دی، امام احمد راوړی دی، امام ترمذي هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی، نورو کتابونو کې هم دی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د قیامت په ورځ به نوح علیه السلام راوغوښتی شي، نو هغه ته به الله وایي چې هل بلغته، تا هغه پیغام رسولی او خلکو ته کوم چې ما درکړی؟ هغه وایي چې یا الله. قوم به یې راوغوښتی شي، فیدعا قومه، نو قوم ته به الله وایي چې تاسو ته د پیغام درلېږلی و، در رسولی و. هغه به وایي چې ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد، نه مونږ چا یې راولي، نه مونږ ته څوک پیغمبر راغلی دی. دا به نوح علیه السلام قوم. الله رب العزت به نوح علیه السلام ته وایي من یشهد لک، نو ستا دپاره څوک شته چې ګوایي وکړي چې او تا پیغام رسولی دی. اوس ګوره دې هر څه الله ته پته ده، لکه دا سوال به څوک نه کوي چې ولې الله ته پته نه، الله ته پته ده، خو دا الله حجت قایموي او دا خبره راښکاره کوي چې څوک دا ونه وایي چې الله ما سره ظلم کړی دی. نو څوک به ګوایي وکړي؟ هغه ورته وایي محمد و امته، محمد صلی الله علیه وسلم او دغه امت به ګوایي ورکړي. نو دا امت به په دې خبره ګوایي ورکوي چې او نوح علیه السلام خپل قوم ته پیغام رسولی دی. دا هغه عزت دی چې الله رب العزت دې امت له ورکړی دی.
او صرف دا نه چې دا امت د چا ښه صفتو کې ښه سړی دی، مجموع ټول امت یو کس نه، لکه یو اسې دلیل پې والا بل. حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی دی، ابو هريره رضی الله عنه وایي چې یو جنازه تېره شوه او موږ د رسول صلی سره ناست وو، خلکو یې صفت شروع کړو، دا ښه سړی دی، دا داسې دی. رسول صلی الله علیه وجبت په ده لازم شو. بله جنازه تېره شوه، خلکو یې بدي بیانول شروع کړو، یاره ډېر بد سړی و، خلک ترې چنګ و، داسې و دغه. رسول صلی الله علیه وسلم واجب شو، وجبت. نو ابی بن کعب رضی الله عنه یا رسول الله ما قولك وجبت، د دې څه مطلب دی ستاسو دا وینا چې واجب شو؟ وی الله ستاسو باره کې ویلي دي لتکونوا شهداء علی الناس، چې تاسو په خلکو باندې ګواهان یې. ملائک په اسمانونو کې ګواهان دي او زما امت په ځمکه کې ګواهان دي. نو چې تاسو ووایئ چېرې دا سړی ښه سړی دی، صفتو مو وکړو، د لپاره جنت لازم شو. او چې تاسو یې بدي بیانه کړه چېرې دا سړی بد سړی دی، د لپاره جهنم لازم شو. دا د امت غوروالی دی او زمونږ دپاره پکې یره پرته ده. اوس د مرګ نه بعد به خلک په تا پسې څه وایي؟ دا خبره زما او ستا په لاس کې وشتي چې ما ورته داسې څه وکړو چې دنیا کې زموږ یو ښه ذکر پاتې شي، چېرې ډېره ټیټ مزدوري یې کوله، کاڼي به یې ماتول، دغه نه یم دغه طرف ته سوچ لاړ شي چې ستا د دیندارۍ خلک صفتو کې، ستا د سړیتوب صفتو کې، ستا د اخلاقو، ستا د خوی، ستا د کردار، ستا د ناستې پاستې د دې صفتو شي، صفت د دنیا نه. داسې خو دنیا کې ډېر کافران دي چې هغه په دنیا کې د مسلمانانو نه تکړه دي، نو که اوس د هغوی صفتو شو نه به جنت ته ځي نه. د هغې نه به د الله رب العزت مخکې خبره بیانوي، حکمت ګوره ولې الله دا قبله بدله کړه. یو دلته بیانېږي حکمت دي، که ډېر حکمتونه خو یو الله دلته بیانوي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او موږ نه ده ګرځولې قبله هغه چې وي ته په هغې باندې، الا لنعلم مګر د دې دپاره چې راښکاره کړو من یتبع الرسول، هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول، ممن ينقلب على عقبيه، دا هغه چا نه چې اوړي په خپلو پوندو باندې. الله وایي دا قبله موږ واپس کعبه ولې وګرځوله چې راښکاره شي هغه څوک چې د پیغمبر تابعداري کوي او جدا شي د هغه خلکو نه چې هغوی په پوندو باندې اوړي. په پوندو باندې اوړېدو څه مطلب دی؟ اعراض، مخ اړول. خلک وایي که نه وی پلانې د خبرې نه په شا شو. په شا شو دا مطلب نه دی چې په شا روان شوی دی، په شا شو مطلب دی غاړه ورته کېنښود، ویې نه منله. اوس د الله په هر کار کې حکمت وي. یعنې صرف 14-15 میاشتې وي، صرف 14-15 میاشتې وي، خو حکمت ته وګوره، ښه صفا پته ولګېده چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک نه کوي. د منافقانو پته ولګېده، د یهودو ولګېده، د نصارا ولګېده، د مشرکانو ولګېده. ښه اوس یو سوال زموږ نه یو کس کولی شي، خو چې هغه ډېر سوچ وکړي دې مسلې تعالی، چې اول د قبله کعبه وه، بیا بیت المقدس یا بیت المقدس هغه طرف ته مخ شو، بیا د هغې نه کعبې ته. نو یو پر د کعبې نه واوړې د قبله او بیا کعبې ته راوړي، نو بیا ولې د کعبې ته راوړي چې دا مخکې وه کعبه؟ یو حکمت خدا بیان شو، د خلکو پکې پته ولګېده. دویم دا ډېر باریک حکمت دی. رب العالمین غواړي که نه چې د دې بندګانو د زړونه په دې کعبه پورې داسې ونه تړلی شي مکمل، چې دوی وایي چې بس موږ د کعبې بندګي کوو. دوی له تربیت ورکوي چې ګوره بندګي تاسو زما کوئ، د کعبې نه کوو، چې کله ته زه یم چې کعبې نه واوړئ بیا به اوړئ. پوه شوې په دې کې تربیت یې وکړو. داسې نه چې د یو سړي زړه د کعبې سره داسې وتړلی شي چې بس گویا کې دی د کعبې بندګي کوي. الله تربیت ورکوي چې ګوره خبره د کعبې نه ده، خبره د کعبې د رب ده. نو چې اگر ته وایي کعبې نه واوړه بیا به اوړې، دلته بیا ستا پته ولګي چې ته د الله څنګه بندګي کوي. چې اگر ته وایي کعبې ته راواوړه، کعبې ته راواوړه. نو پکې دا تربیتونه شو چې خبره د بیت المقدس نه ده چې یهود دغې پورې نښتي دي، خبره دغه نه ده، خبره خو د الله د بندګۍ ده. نو که یهودو په رښتیا د الله بندګي کولې،
او د خپلو دعوو کې رښتینې وې، نو بیا به هغوی ویلی چې بس دا خو زموږ رب موږ ته ویلي چې کعبې ته مخ کوي، چې رب راته ووایي بس کعبې ته مخ کوه. د الله په هر کار کې وګوره څومره حکمتونه. وإن كانت لكبيرة او یقینا دا خبره خامخا ګرانه وه. الله وی ډېر ګران کار ګرانه وه، ته یو قبلې ته 14 میاشتې لمونځ وکړې او بیا د هغې نه بعد الله ووایي एकदम وایي بل طرف ته مخ که، ډېر ګران کار دی. خو الله وی الا علی الذین هدى الله، مگر پاک کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی هغوی ته نه ده ګران. هغوی خو د الله د حکم سره تاویږي راتاویږي. صحابه کرام چې دغه نه پاتې شوي تبوک د غزا نه هغه درې، نو کعب بن مالک رضی الله عنه کیسه موږ بیان کړی، اشنا ځوان نو په هغه پسې یو خو په هغو د امتحانو چې چا ورسره خبرې نه کولې، رسول وسلم په پابندي لګولې، او بیا لوی مصیبت پې دا راغی چې امر ورته د رسول وسلم له طرف نه راغی چې ښځې پرېږدي کورونو ته یې ولېږئ، یعنې پلار کور ته ولېږي. د مؤمن دې حال ته وګوره که نه، الا علی الذین هدى الله، چې الله ورته هدایت ورکړی دې ته څه ګران نه چې کله کس ورته ور وټکو ناخوشحاله شو، کس زیری د توبې راکړي چې الله توبه قبول کړي، توبه وي نه توبه کوم ځای کې قبوله شوې. خبره ښه سخته شوه. رسول صلی الله علیه وسلم چې خپله بیبي دا ولېږه، نو هغه وایي چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم نه دومره تپوس وکړه چې څنګه یې ولېږم، طلاق یې کړم که نه هسې ولېږم پلار کرې رسول الله. دا د مؤمن حال دی. نه ولې او دا خو زموږ سره ډېر وخت شوی دی او موږ له بچي راوړي دي او دا خو چې اوس به د دې کور تباه شي او چې زما کور تباه، نه نه نه، بس صرف دومره وضاحت د رسول صلی الله علیه وسلم نه وکړه چې لکه پرېښوده یا کور ته لېږل څه مطلب دی. ویلېږو یعنې څو ورځو لپاره زموږ په نکاح کې به یې خو هلته به ځکه چې الله رانه ناراضه دی، مؤمنان ناراضه دي، دا پکې سزا شوه چې دا ښځه به د نه هم هلته ناست دی. که نه وایي چې بلکل د نکاح نه وباسه، طلاق یې کړو چې د نکاح نه ختمه کړو، دا د مؤمن شان ده. الله وایي دا کار ګران و، د قبلې دا بدلېده، خو الله چې ورته هدایت کړی هغوی ته ګران نه. په دې کې بله مسله راله، یهودو بیا بله قصه شروع کړه، یهودو هم دا چیړ کوو او مؤمنانو ته هم دا اشکال پیدا شو. هغه دا چې د کومو مسلمانانو چې بیت المقدس ته مونځونه کړي دي او مړه شوي دي، د هغوی به څه حال وي؟ د هغوی د مونځونه به الله قبلوي که نه به قبلوي؟ نو یو خو یهودو دا اعتراض وکړو، وایي ښه 14 میاشتې ستاسو مونځونه چې هغې به څه کېږي او ستاسو مونځونه دا به خراب شو. او په خپله مؤمنانو ته هم دا اشکال و، لکه حدیث کې راځي امام بخاري وړی برا رضی الله عنه، هغه وایي چې موږ 14 میاشتې مونځ وکړو بیت المقدس، او اولنی مونځ چې وي پوره دغه ته وشو، د کعبې ته هغه د مازدیګر مونځ او د رسول الله وسلم سره کسانو مونځ وکړو، بیا رالو په بل جومات باندې تېرېدو، هغوی په رکوع کې وو. نو هغه کس اواز وکړو، وایي زه ګوایي ورکوم په دې خبره چې ما د رسول الله سره مونځ وکړو او کعبې ته موږ مخ کړه. هغوی په غزي باندې مخونه راواړول کعبې ته. خو خبره دا وه چې د دې قبلې د بدلېدو نه مخکې زموږ سرونه مړه شوي وو. لم ندري ما نقول فيهم، نو موږ ته هېڅ پته نه لګېده چې اوس د هغوی مبارک کې څه وویل. الله یې ترې راولی کړو. عبدالله بن عباس روایت دی، وی لما وجه النبي صلی الله علیه وسلم الى الكعبه، کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم مخ وګرځولی شو کعبې ته، نو صحابه کرام رالو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی کیف اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بیت المقدس، یا رسول الله زموږ د هغه وروڼو باره کې به څه وي چې هغوی دا 14 میاشتې مونځونه دغه طرف موږ ته کړي دي او مړه شوي، او په هغو کې لوی لوی صحابه کرامو لکه اسعد بن زراره رضی الله عنه، ابو امامه رضی الله عنه. او روایت کې داسې هم راځي چې حویی بن اخطب د یهودو مشر و، ډېر هغه مسلمانانو پورې خندل، وایي د هغه مونځ هم څه چلو شو، هغه تاسو چې مخکې کړی دی، تاسو خو د قبلې نه مخ واړو که نه، نو که تاسو په ګمراهۍ وایي د 14 میاشتې تاسو په ګمراهۍ وایي، نو بیا خو دغه ستاسو دا کوم ملګري چې مړه دي دا په ګمراهۍ باندې مړه دي. بیا ګوره دا شک پیدا کول دي په دین کې. دا په دې مسلمانانو کې هم بعض داسې خلک شته چې د حق دین باره کې دا خبرې سړي ته راځي. نو دې مؤمنانو ورته یو ناشنا خبره وکړه،
وی هدایت پاگه سکی ده چه اللہ ویلی داگی ده کولو او گمراهی پاگه سکی ده چه اللہ جتا منع کڑے ہوتے که وی داگه چه مڑشی داگه چه مڑشوی داگوی مبارک کسو آئے او رالو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی یا رسول اللہ زمین دارونا دا دوی پا بارکی با سو آئیو منگ اللہ ایتون راولی گئی مهربان رب جی او چه قبل آگا بدل کڑی دنو آگا داری خبری دا توضاحت کی وما كان الله ليضيع إيمانكم او ندي الله تزايكي منذ نستاسو إن الله بالناس لرؤوف رحيم یقیناً اللہ پا خلق دیر شفقت کون کے مہربان دے اللہ ستاسو منزو ندی ذائع کری دا جواب والا ورکی گورا منز تے ایمان ہوئی وما کان اللہ لیضیع ایمانکو جیسے کٹا عبادت تے منز تے ایمان ہوئی اللہ ستاسو ایمان نہ ذائع کری پوشی چی چا منز ذائع کرے ایمانی ذائع کرے تھے لالتا مسئلہ روتا بل در ہوتا چی ایمان کے عمل لازم دے ایمان کے عمل لازم دے مخ کی دے خبر وضاحت کر یو دلیل پیدا دے اور اللہ منز تا منز عمل دے کر اگر عمل تے ایمان ہوئے وی اللہ دیر مہربان ہے یو مہربانی دادا چی اگر منزو نے ضائع نکو بل مہربانی دادا چی دا قبلے بدل اکڑا سنگا سلو دی کسی مہربانی ہوا دام دا اللہ مہربانی ہوا ذکر چی دا سخت با مسلمانانو رانا دا ہر طرف نا پاگوی باندی چی دے اعتراضون شروع شو رب العالمین دا کوئی مرتبه اوچھتے کڑے دام کرے مہربانی دا دا امتحانون مصیبتون کرے دا اللہ مہربانی دا مرتبه ہو سر اوچھتے کی سو سخیال لے دی کم صحابہ کرامو چی دی قبلی تا کعبی تا مخکڑے ہو یو دیو کس پا خبر سرا پا منزکی اللہ بدوی لسور کئی دا معمولی کار دوی کڑے تھا سو مگٹ کاری کڑے تھا منگ دی مسلمانانو تا دن لی گیو چلک اللہ داوی دا اللہ رسول داوی داوی بابا چیوئی مولی سب چیوئی مذہب چیوئی دیده پو کول گران دی و تا دلیلو مخایو قسمون ورطم خرو او یو قوم دی یو کس پا گواہی باندی قبل بدلی اللہ بدی خلق لسور آجر ورکی بدل پورا دا اللہ مہربانی دا اس دا قبلی دا بدلی دو خبر ذکر کی گئی قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا منگینو بیا بیا اڑے دل دمخستا اسمان تا فلنولینك قبلة ترضاها نخامخا من اڑوتا دسی قبلی تا چی تفوخے حقی لرا قد نرى تقلب وجهك في السماء دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گره دا خوخو چی دا قبلہ یعنی کعبیتی چی دا خوخو لیکن دیتا منظولم کردو بل دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با مخ اڑو راڑو پا مخ دی اسمان تبے کتو دی کی فائدی یوا اللہ برا دے ذات پہ اعتبار سر اللہ برا دے دویما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخ دابا خولی اڑی راڑی دے اسمان تا گوری وکی جتا وحی راشی ندریما ادب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توینا ارمانی دے نسلورم غٹ فائدہ رب العالمین ارمانون پورا کی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تشنگ اللہ نے کم امیدون ساتھی خب پورا یقین پا اللہ ساتھ اللہ بدل ایورز پورا کی کچھ دے انسان یقین پا اللہ بنی سی آگا مضبوطی فولی وجهك شطر المسجد الحرام نوال ومخبل بطرف دا مسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او چرته چې تاسو نواړوي مخونه خپل په طرف د کعبې ها طرف دم د الله رحم دی ګور لکه اوس که ته د کعبې سره خوا کې ولاړې نو بیا خو پته لازم دي چې عین کعبې ته به مخکې ته حرم کې ولاړې نو مخکې به کوم طرف ته بلکل به کعبې ته مخکې خو چې د کعبې نه لري بیا د کعبې طرف ته یعنی چې لازم به کعبه یعنی بلکل به ته مخامخ د رسومه ګرانې وکړې شي
خو الله رحم وکړو. اوس د تېر شوي آیت کې وایي چې الله په خلکو ډېر مهربان دی. وایي نه دې طرف ته یې مخ کوئ. نو بس موږ یو طرف ته مخ کوو. د چا یو طرف ته کعبه ده، علاقې پورې خبره ده. د چا بل طرف ته راځي خو هغه طرف ته مخ کېږي. لازم نه ده چې ته به نیغ کعبې ته ولاړې. نو دا د الله مهرباني ده. او بل په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو خو د الله بندګي پکې راښکاره کېږي. درېیمه ده چې مسلمانان پې یو شوي دي. د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان دی هغه د مانځه په ټیم کې کعبې ته مخ کړي. دا د مسلمانانو یووالي لپاره الله رب العزت دا کار کړی. نو دې ځای کې اوس الله رب العزت امر وکړو چې اوس به مخ په کوم طرف ستاسو؟ هغه د کعبې په طرف. او زه به درته دا یو فایده ذکر کوم چې اولنی مونځ کوم ځای کې شوی دی کعبې ته او چا کړی دی. په کوم ځای کې چې په رسول الله وسلم باندې امر راغلی دی که نه امر ورته راغلی دی وحي چې ته مخ واړوه کعبې ته. نو رسول الله وسلم په بل جومات کې و. هغه جومات ته ویلی کېدو مسجد بني سلیمه، او اوس مشهور دی په مسجد القبلتین باندې. لیدلی د مسجد مدینه کې که دغه ځای کې رسول الله وسلم د سحر یې مونځ کوو او امر ورته راغی. یو رکعت یې کړی و او امر ورته راغی چې ته اوس مخ واړوه کعبې ته. نو رسول الله وسلم مخ واړوه کعبې ته او مسلمانان ورسره مخ واړوه کعبې ته. انس بن مالک رضی الله روایت ته په صحیح مسلم کې. دا اولنی مونځ شو کوم؟ سحر مسجد قبلتین کې. د هغې نه بعد بیا چې پوره مونځ شوی دی کعبې ته نو هغه د مازدیګر یا ماسپښین مونځ شوی دی. دا حدیث د براء رضی الله عنه دی په صحیح بخاري کې دی. د قبا والا سره څه چل شوی دی هغوی ته خبر وروسته رسېدلی دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. عبدالله بن عمر وایي په قبا کې د مسجد قبا چې دی مدینه کې وایي دې کې خلکو مونځ کوو د سحر مونځ او دې کې یو کس راغی او ورته وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد انزل علیه اللیله قرآن. رسول الله وسلم باندې د شپې قرآن نازل شوی یعنې تېر شوي ورځ او امر ورته شوی دی چې ته کعبې ته مخ کړه. نو هغوی خپل مخونه واړول کوم طرف ته؟ کعبې طرف ته. هسې یو روایت داسې راځي امام نسایي راوړی دی د ابو سعید ابن المعلا نه. وایي د ماسپښین مونځ د ماسپښین مونځ ذکر کړی. ولې دې روایتو کې اختلافات راځي؟ لکه چا یو صحابي یو ټیم کې راغلی بل ټیم کې بیا خبر مسجد قبا ته بل ټیم کې رسېدلی مسجد نبوي کې بل مونځ نو داسې یو بل سره ټکراو نه خوري. هغه ډېره عجیبه قصه د هغه دا ده د ابو سعید وایي موږ بازار ته روان وو نو موږ چې به کله په جومات تېرېدو موږ به پکې مونځ کوو د رسول وسلم په جومات باندې. نو یو پیر موږ په جومات باندې تېر شو نو رسول وسلم په منبر باندې ناست او خلکو ته لګیا دی وایي چې ډېر غټ کار وشو ډېره داسې وشو. دغه خلکو ته نصیحتونه کوي وایي چې رسول وسلم دا ټیم نصیحت کې خو څه چل شوی دی وایي زه هم کېناستم. نو رسول وسلم دا آیت تلاوت کوي الله وایي چې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها. الله وایي چې تا به مونږ هغه طرف ته ستا مخ وګرځوو چې ستا هغه قبله خوښه وه. وایي ما هغه ملګري ته داسې غریب ورته کوي چې دې ګوټ کې یو 2 رکعته مونځ کوو وایي کعبې ته. نو موږ به اولني مسلمانان شو چې کعبې ته به مونږ مونځ کړی د قبلې د بدلېدو نه بعد. فتوارینا فصلینا د رسول صلی الله علیه وسلم نظرونه ځان پټ کړو او 2 رکعته مو زر زر چې دی کعبې ته وکړو. او له دغه ټیم کې صرف آیتونه راغلي. نو ثم نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رسول صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو او د ماسپښین د منځه امامتي ورکړه او کعبې ته یې مخ کړه. خو دا ابو سعید او د ده سره یو بل ملګری دوی د هغوی نه مخکې کوم طرف ته مونځ وکړو دوی کعبې طرف ته مونځ وکړو. اوس الله رب العزت وایي چې ګورې دا خبره داسې نه ده چې یهود ته نه دي خبر. یهودو ته د دې خبرې ښه پته ده هغو حق پټوي. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او یقینا کسان چې ورکړی شوی د هغوی ته کتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخا پوهېږي چې دا قبله حق دی د طرف د رب د دوی نه. خو ته پته ده نو هغوی ته څنګه پته ده؟ تورات کې دا خبره وه چې د اخرني پیغمبر قبله به کعبه
دا هغوی ته پته وه خو د ضد او د عناد او د حسد د لاسه یې نه راښکاره کول. وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله بے خبر د هغه څه نه چې دوی کوي. اوس الله رب العزت ګوره د دوی هغه ضد بیانوي چې دا دومره ضدیان دي چې د دوی نه تمه مه ساتئ چې دوی به ستاسو خبره واوري. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية او کچرته تراوړي هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب هر یوه نښه که ته ورته ډېر دلیلونه راوړي که نه او ډېرې نښې راوړي ما تبعو قبلتک تابعداري نه کوي دوی د قبلې ستا وما أنت بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکی د هغوی د قبلې. اصل کې دی کې دنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره منع کول دي چې ته به هم تابعداري نه کوي. معنی دا چې د جوړ جاړي سلار پکې روزي هغوی خو غاړه نه ایږدي نو ولې مؤمنان به غاړه کېږدي نه څنګه به غاړه ایږدي ته به حق پرېږدي. الله وی دا دومره ضدیان دي صرف ستاسو سره خبره نه ده ورانه دوی خپلو کې مراد دي. وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی باز د دوی تابعداري کوونکي د قبلې د بازو. نصارا وی بس زمونږ دا قبله برابر ده، یهود وی زمونږ دا هر یو خپله خبره کوي خپلو کې د یو بل نه مني. الله پیغمبر ته وی که ته هر دلیل راوړي دوی ستا خبره نه. ولئن اتبعت اهواءهم او کچرته ته روان شوي د دوی په خواهشاتو پسې او الله وی چې تم تابعداري کوونکی نه یې د دوی د قبلې. او الله اصل کې مؤمنانو له درس ورکوي او که روان شوي دا خو پیغمبر نشي کولی خو موږ یېروي او دې آیت مخکې تېر شوی من بعد ما جاءك من العلم ورستو د دینه چې راغی تا ته علم د څه وحي چې تا ته راله وحي چې قبله دا ده د دینه بعد به څوک تابعداري وکړي بیا دا وایي انک اذا لمن الظالمین یقینا ته به په دغه وخت خامخا د ظالمانو نشي. یعنی چې څوک وحي پرېږدي او د خواهشاتو تابعداري کوي څه دی ظالم دی. اوس الله رب العزت وایي چې دې څه نه چې اهل کتاب خبر نه دي دوی خو دا پیغمبر یا ضمیر راجع د قبلې ته یا قرآن ته دوی دا قرآن دا قبله او دا پیغمبر داسې پېژني لکه څنګه چې خپل زامن پېژني. الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر یا قرآن یا قبلې پیژني دا ټولې خبرې دي که پیژني حقانیت کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني خپل زامن. وان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دوی نه لیکتمون الحق خامخا پټی حق لره وهم یعلمون او حال دا چې دوی پوهیږي معلوم دی ورته حق خو پټی. د رب العالمین عدل ته وګوره وان فریقا منهم یو ډله یعنی په دوی کې داسې خلک کوم شته چې حق نه پټوي حق ته غاړه ایښودې او هغه مشهور یو قصه درته ذکر کړه. عمر رضی الله عنه دا پکې دینداره خلکو مثال وایي. عمر رضی الله عنه یو پیر د عبدالله بن سلام رضی الله عنه سره مېلاو شو. عبدالله بن سلام د یهودو عالم تېر شوی وی ایمان راوړی او مشهور صحابي دی. نو دی عمر ورته وی اتعرف محمدا کما تعرف ولدک ته د محمد صلی الله علیه وسلم داسې پېژنې لکه څنګه چې خپل بچی پېژنې. هغه ورته ناشنا جواب ورکړو بنعم معرفتي بمحمد اشد من معرفتي بابني زه دا پیغمبر دومره ښه پېژنم چې دومره ښه د خپل بچی نه پېژنم. هغه ورته څنګه وی نزل الامین من السماء على الامین في الارض بنعته فعرفته. اسمان کې چې کوم امانتګر دی جبريل علیه السلام
راغلی دی د ځمکې په امانتګر پسې چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم بالکل سره د هغه صفاتو چې هغه موږ ته بیان شوي دي په دغه صفاتو موږ پېژنو چې موږ دا قدي واني لا ادري ما كان من امي ولدي او زه د خپلې ښځې د ټولې کیسې نه یم خبر کېدای شي خیانت یې کړی خو په دې کې شکي نه یم د رسول وسلم په خبره کې شکي نه یم او د ښځې باره کې څه پته کېدای شي پټ پناه یې چل کړی هم ته څه پته لګي نو بیا یې دا وایي زه ګوایي ورکومه ان محمدا رسول الله حقا رسول وسلم یقیني پیغمبر دی د الله کما نعته الله فی کتابنا لکه څنګه چې الله موږ ته په تورات کې بیان کړی لا اشک فی ذلک زه به سره شک نه کوم اما ولدي هر چې د بچي تپوس ته معنی وکړو فلعل والدته قد خانت کېدای شي د هغه مور ما سره خیانت کړې ولا ادري ما تصنع النساء او ما ته څه پته لګي چې ښځه پټه بنا سکي نو عمر رضی الله عنه سر ښکل کړو ورته ووایي وفقک الله یا ابن سلام الله دې تعالی توفیق درکړي د سلام زویه عبدالله ابن سلام سلام د هغه د پلار و فقط صدقت تا رښتیا نو هغه دا خبره د الله دلته کړې ده چې دوی دا پیغمبر د خپل بچي نه زیات پیژني ها یو ډله پکې شتي چې هغوی دا حق پټوي نو هغوی ته هم ګورې دقه شان معلوم دی څنګه چې عبدالله ابن سلام ته معلوم خو هغوی یې پټوي الحق من ربک حق ثابت دی د طرف د ربستانه فلا تكونن من الممترين نو مکیږه د شک کوونکو نه پیغمبر خو شک نه کوو نو څه مطلب شو دی مضبوط اوسېږه بارک الله فیک او موږ ته پکې نصیحت کله اعتراضونه ډېر شي که نه قبله بدله شوه هسې کله کله سړی دا منظر ذهن کې جوړ کړي که نه سړی چې څه حال لکه ته سوچ وکړي چې قبله एकदम بدله شو مدینه کې مکه کې به څه حال او هر طرف نه اعتراضات منافقان لګیا دي او یهود لګیا دي او نصارا او دا خو داسې او دا خو تاسو وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو مشرکان وایي بل وایي چې تاسو وایي چې دا نبي دی نو د انبیاو قبله خو بیت المقدس وه او دا څنګه او دا ولې الله وایي ګوره شکیان نه شئ حق همدقه دی کوم چې الله درلېږلی دی سره برابر شک به نه کوه الحق من ربک حق صرف حق دی کوم چې د الله له طرف نه راغلی دی نو دې کې به شکي کېږي نه ولكل وجهة هو موليها او د هر چا دپاره یو طرف د توجه دی چې دی مخ اړوونکی دی هغې ته د هر چا یو مخه ده الله اکبر هو مولیها چې هغه مخ اړوونکی دی دغه مخې ته اوس دې کې دوه طریقو سره وضاحت دی یو وی معنی داره چې د هر چا یو مخه ده یو قبله ده هو مولیها چې الله اړولی دي دغه خلک هغې ته نو ضمیر الله ته راجع شو هو مولیها الله اړولی هغه طرف ته یعنی هر امت ته الله یو قبله ورکړې ده ښوولې ده هر امت په خپل طرف تللی دی تاسو ته الله ستاسو قبله وښودله بل چې کوم مشهور تفسیر دین مشهور دی الله وی هر یو مخه راټینګه کړې ده او بس دغه مخه یې مضبوطه رانیولې ده هر سړی لګیا دی که یو طرف ته مخه نه ده مخه یوازې د قبلې نه مراد قبله چې هم پکې دننه راغله لکه یهود یو طرف ته مخ کوي بس دغه رانیولې نصارا بل طرف مشرکان بل طرف مسلمانان بل طرف مخه عمل ته هم ویلی کېږي خوی ته هم ویلی کېږي د چا مخه جومات ته ده هو مولیها بس مخه جومات ته ده د چا مخه ډمتوب ته ده د چا مخه د الله دشمنۍ ته ده د چا مخه د الله سره دوستۍ ته ده د چا مخه دیندارۍ ته ده د چا مخه بېدینۍ ته ده د چا مخه حرامو ته ده د چا مخه حلالو ته الله اکبر هو مولی هر سړی په یو مخه روان دی دنیا ده دقه شی امتحان هر سړي یو مخه رانیولې ده او روان دی الله وی تاسو به خیال کوئ نو څه وایي فاستبقوا الخیرات نو مخکې والی وکئ نیکیانو ته تاسو د نیکیانو دا مخه مضبوطه راونیسئ فاستبقوا استباق یعنې د یو بل له مخکې شئ مقابله وکئ الخیرات هر د خیر کار پکې دننه راغلی هر نیکي پکې راغلی که وړه ده که هغه لویه ده خبره هسې د دې نه ده چېرې دا غټه نیکي ده یا دا وړه ده هر د خیر کار کې څه وکئ مخکې والی وکئ مخکې والی
اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر ځای چې یې تاسو رابولي تاسو لره الله ټول. دا خبره ولې وکړه دلته؟ دوه خبرې دي. یوه وایي هر سړي یو مخه رانیولي ده او روان دی او هر یو به الله ته مخامخ کېږي بیا به یې ترې مخې تپوس کوي چې ستا مخه کوم طرف ته. دویمه ده موږ ته یې ووایي نیکیانو کې د یو بل نه مخکې والی وکړه. الله وایي دا ضایع کېږي نه، تاسو به ټول زما خواله راځئ، بیا هر څه بدله بدله درکوو. نو دا کار به څنګه کېږي؟ ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر څه قدرت لرونکی دی. الله ته هېڅ ګران نه. عبدالله ابن عباس ته یو کس ویلي د قیامت پر ورځ به الله د دومره خلکو سره څنګه حساب کوي په یو ځای؟ دومره مخلوق هغه ورته ویل لکه څنګه چې ټول په یو وخت کې رزق ورکوي. ته سوچ وکړې دنیا کې صرف انسانان نه دي، انسانان، پیریان، ځناور، مارغان، دې ټولو له الله رزق ورکوي په یو ځای. نو د یو رزق ورکول الله لره نه مصروفه کوي د بل د رزق نه. دغه شان به الله حساب کتاب کوي. الله قادر دی په هر څه باندې. الله په باره کې څوک دا نشي ویلی چې څنګه قادر دی، هر څه کولی شي. ومن حیث خرجت فول وجهک، او د کوم ځای نه چې ته ووتې نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام، مخ خپل طرف د مسجد حرام ته. رسول اسلام د کوم ځای نه وتی دی؟ مکې نه ویستلی شوی دی. نو ځکه طرف ته خپل مخ اړه. تاکید دی بیا وانه للحق من ربک، او یقینا دا حق دی د طرف د رب ستا نه. مخکې ووایي که نه مسله سخته ده، نو چې سخته ده نو الله بار بار تاکید کوي. ښه اوس ګوره یو څو آیته شاته ووایي حق ستا د رب د طرف نه، شک به نه کوې. د هغې نه مخکې ووایي دا کار ګران دی خو الله آسان کړی دی، بیا وایي مخ هغه طرف ته که. اوس بیا وایي دا ګوره حق دی ستا د طرف نه، د الله د طرف نه تا ته درغلی دی، او مخ واړوه د کعبې طرف. مسله ګرانه ده. او صرف په دې نه وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. دې کې مسلمانانو له بیا تیزي ورکوي، الله به درله ډېر اجر درکوي. لوی امتحان د باندې راغی، الله نه دی غافله. یره هغه چا ته چې څوک یې نه مني چې ګوره الله غافله نه دی، د دې به سره حساب کوي. بیا ورته اوس وایي ګوره ومن حیث خرجت، او د کوم ځای نه چې ته ووتې فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم، او هر ځای چې یې تاسو فولوا وجوهکم شطره، نو واړوئ مخونه خپل په طرف د کعبې. بیا تاکید بار 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 بار. ولې دا دومره بار بار الله رب العزت دا خبره ذکر کوي؟ نو علما بعض خو وایي دا تاکید دی، بعض دا وایي چې اول پیر چې کوم امر شوی دی نو هغې کې خو الله خبر ورکړو چې قبله بدله شوه. په دویم پیر بیا ولې ووایي د دې خبرې یقیني کولو دپاره چې دا ګوره حقه خبره د الله د طرف نه. په دریم پیر ولې ووایي چې د یهودو حجت ختم شي، د هغوی د یو شبهې جواب وشي. او بعض علما ویلي دي وی د اول پیر چې ویلي دي د دې دپاره چې قبله بدله شوه اوس خبر اوسئ. دویم دا حکم د مسافرو دپاره دی، نو دا بل حکم هغه خلکو دپاره دی چې هغوی په خپلو ځایونو کې دي، په حضر کې دي. معنی که ته په سفر کې او که ته په حضر کې قبله کعبه ده. الا څه؟ الا نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول په سفر کې. نفلي مونځ په سورلۍ باندې کول په سفر کې چې د سورلۍ کوم طرف ته مخې کولی چې دا استثنایي حالت دی. ولې الله رب العزت دا قبله بدله کړه؟ اوس په دې کې یو بل حکمت هم بیانېږي. لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې دپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې څه دلیل. خلک څوک دي؟ یهود. یهود به څنګه به موږ دلیل نیسي؟ هغوی ته په تورات کې ویلی شوي چې د آخرني نبي قبله به کعبه وي. نو که الله وایي دا قبله ما ستاسو نه بدله کړې، نو یهودو به د باندې بیا دلیل نیولی و چې تورات کې خدا دی او ستا خو مخ بل طرف ته دی. او دغه شان
دلیل به د مشرکانو مشي. اوس د مشرکانو دلیل څنګه دی؟ نو مشرکان به ورته دا وایي چې تاسو بار بار یادوئ چې موږ په ابراهیم علیه السلام پسې روان یو، موږ په ابراهیم علیه السلام پسې روان. نو ابراهیم علیه السلام خو کعبې ته به مخ کوو. نو د هغوی خبره په کوم تدبیر شوه؟ اعتراض د هغوی هم ختم، اعتراض د یهودیانو هم ختم. دا پکې بل حکمت. الا الذین ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه. الله وی ظالمان ګوره بیا هم تاسو نه معاف کوي. ظالمان بیا هم تاسو نه معاف کوي. تاسو که دا مخ کعبې ته هم وګرځو که نه، خو چې په دې یهودو کې کوم ظالمان دي که نه، بیا هم تاسو نه ګدي کېږي. نصاراو کې مشرکانو کې چې کوم ظالمان دي، ګمراهان دي او هدایت په نصیب کې نشته، هغوی بیا هم تاسو نه ګدي کېږي. فلا تخشوهم واخشوني، نو مې یریږئ د هغوی نه او یریږئ زما نه. دا تربیت دی. ګوره الله وایي چې کله یو شرعي مسله ته بیان شي که نه، مخلوقاتو نه مه یریږه، یریږه د الله نه. و دې ځای کې دا خبره راتله. ګوره زموږ پښتانه چې خلک به څه وایي، یعنې مدینه کې دا خبره کېدی شو چې خلک به څه وایي، او یقیني خلک به څه وایي، یهود به څه وایي، نصارا به څه وایي، مشرکان به څه وایي، منافقان به څه وایي. الله وایي دې طرف ته به توجه نه ورکوي چې خلک به څه وایي. نه به د خلکو نه یریږي، یریږه به د هغه رب نه د چا دپاره چې ته بندګي کړې. الله وایي مخکې دا خبره بیان شوه چې دا قبله ما تاسو له په دې بدله کړه چې تاسو نه غوره امت جوړ کړم. خبره بیان شوه که نه؟ یو بله خبره هم ده. الله وایي د دې لپاره مې دا کار وکړو ولأتم نعمتي علیکم، او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمتونه خپل په تاسو باندې. الله غواړي چې د رب العالمین نعمت په موږ باندې پوره شي، او نعمت د الله دا دی چې غوره امت له غوره قبله ورکړم. نو ځکه الله دا کار وکړو، دا الله احسان دی. وایي ما د خپل نعمت پوره کوو په تاسو باندې. ولعلکم تهتدون، او د دې دپاره چې تاسو نیغه لار ومومئ. الله وایي زه غواړم چې تاسو هدایت ته ورسول. لکه چې څوک د قبلې په دې مسله کې د الله حکم ته تابع شوی دی، هغه نیغې لارې ته رسېدلی او هغه نور ګمراهان شوي دي. نو بعض علما مفسرین وایي دې نه دا مسله راووته چې کعبه هغه د هدایت د موندلو ځای هم دی. ګورې ډېرو خلکو ته ګوره الله په دې کعبه کې هدایت کړی، مسجد حرام کې. د چا عقیدې برابر شوي دي، د چا اعمال برابر شوي دي، چا فحاشیانې پرېښودي دي، چا ډمتوب پرېښودی، چا حرام پرېښودي. نو دا خبره دې آیت کې دننه پرته ده چې دغه ځای د هدایت دی. او صرف دا نه، الله وایي نعمت پوره کول داسې دي. مخکې وکړئ زه غواړم چې نعمت پوره کړم که نو نعمت پوره کول څنګه دي؟ الله وایي واوره که نه، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، لکه څنګه چې ما درلېږلی دی په تاسو کې رسول ستاسو نه. دا نعمت پوره کول نه دي، بل نعمت به څه. نو اوس سوچ کوه، رسول را لېږلی دی په منځ کې، او کعبې راله قبله وګرځوله، او الله زموږ رب دی، او قرآن زموږ کتاب دی. دې نعمتونو ته ګور. او آیتونو کې تیر شو وکذلک جعلناکم امة وسطا، او تاسو امت غوره امت یې. څومره احسانات الله به موږ کړي. رسولا منکم په تاسو کې دلیل دی چې په ذات ته اعتبار سره رسول صلی الله علیه وسلم څه دی؟ انسان دی. ځکه چې الله په تاسو کې. نو دا بریلیان او بعض صوفیان حضرات چې دې ټکي پورې نښتي دي چې رسول نور دی، د ذات په اعتبار سره بې دلیله لګیا دي. دا خبره په قرآن کې ځای په ځای راشي. ها که څوک وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم صفت نور دی، دې کې اوس خبره نشته. دا قرآن کې هم دا خبره ده، او رسول صلی الله علیه وسلم ورڼا. لکه خلک وایي که نه، وایي د دې علاقې هغه پلانی علیم د دې علاقې دپاره رڼا ده. نو هغه علیم ذات رڼایي، صفت یې رڼا ده. یعنی د سره هغه خبرې دي چې هر څه پرې رڼا کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم په اعتبار د صفت نور دی، خو په اعتبار د ذات هغه زموږ په شان انسان دی، بشر دی. یو بې دا دلیل دی، دا شماروي بیا. یتلو علیکم آیاتنا، چې لولي به په تاسو باندې ایتونه زما، ویزکیکم او پاکوي تاسو لره، ویعلمکم الکتاب والحکمه، او ښیي تاسو ته قرآن او سنت،
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او خی تاسو ته هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېدئ. دا خبرې مخکې وضاحت شوی دی که نه دی شوی دی خبرو؟ د دې خبرو وضاحت مخکې شوی دی چې کتاب او حکمت څه ته وایي او پاکول څه ته وایي. دا ټولې مسلې مخکې تېرې شوي. پاسې یو مخ دوه شاته لاړ شي او 129 آیت کولاو که 129 129 کولاو دی کو څه دی؟ ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې ده وی الله په دوی کې پیغمبر راولېږه چې آیتونه ستا بیانوي او دوی ته ښایي قرآن او حدیث او دوی لره پاکوي. یو څو آیته بعد الله وی دغه دعا ما قبوله کړې ده ما درلېږلی تاسو. دلته دا خبره ذکر کړه چې ما په تاسو احسان کړی دی ما تاسو ته پیغمبر درلېږلی او دغه پیغمبر کار هغه دا دی او وی ښایي تاسو ته هغه خبرې چې هغه تاسو ته نه وي معلوم. ښه دلته دا مسله یاده کړئ دا خطاب چاته دی چې دا پیغمبر تاسو ته ښایي خبرې هغه چې تاسو نه وي معلوم. الله چاته وایي؟ ټولو مسلمانانو ته ولې صحابو ته؟ ټولو مسلمانانو ته. په دې کې د دنیا چې څومره اولیاء الله دي هغه پکې رالو که رانلو؟ دلیل دی په دې باندې چې علم الغیب د چا سره نشته. ځکه چې الله وی دا پیغمبر ښایي تاسو ته هغه خبرې چې تاسو نه وي معلومې. ښه دې پیغمبر ته چا ښولي؟ دا ورته الله ښولي دي او دا په دې هم دلیل راشي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان. الله وی تا ته نه د قرآن پته نه د ایمان تفصیل معلوم دا خو ما ته پوه کړی الله. دلیل دی چې د پیغمبر سره علم الغیب هغه نشته. نو که په دې قرآن مې ځان پوه کړو که نه نو به ډېر څه به پوه شي. اوس الله وی چې ما در سره دومره ښه کړي دي فاذکروني اذکرکم نو یادوئ ما زه به یادوم تاسو واشکروا لی او شکر ادا کوئ زما ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ زما. دو خبرې شوې ما یادوئ او دویم زما شکر ادا کوئ. نو که ما یادوئ زه به تاسو یادوم او که ما هېروئ زه به تاسو هېر کړم. دا خبره هم شته قرآن کې. الله به وایي مجرمانو ته د قیامت پر ورځ وایي تاسو دا ورځ هېره کړې وه زه مې هېر کړی وم ځکه ما نن هېر کړي. دې باندې ډېر دلایل دي حدیثونه ما نه به دا خبره ډېره اوږده شي زه نه غواړم چې خبره اوږده کړم. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې څوک ما په یو مجلس کې یاد کړي نو زه دې یاد کړم د دې مجلس نه په غوره مجلس کې د ملایکو مجلس کې. او چې څوک ما د ځان سره یاد کړي زه هم د ځان سره یاد کړم. نو چې الله دې یادوي ته به بیا ځای شي خو شرط دا دی چې ته به یادوي ته یادوه ته یادوي. بیا مفسرینو ډېر ښکلي وضاحتونه کړي دي وایي ما یادوه په راحته کې زه به د یادوم په سخته کې. ما یادوه په عبادت کولو سره زه به د یادوم په ثواب در کولو سره. ما یادوه ایمان راوړو سره زه به یادوم تا په آخرت کې چې جنت بدله در کوم. او داسې نور ډېر وضاحتونه شوي دي بیا به خبره اوږده شي. نو ما یادوئ الله وایي زه به تاسو یادوم فاذکروني اذکرکم. ما یادوئ زه به تاسو یادوم. امام حسن بصري ډېره ناشنا خبره کړې ده وایي اذکروني فيما افترضته علیکم اذکرکم فيما اوجبت لكم على نفسي. تاسو ما یادوئ په هغه څه کې چې ما د باندې لازم کړي دي زه به یادوم تاسو په هغه څه کې چې ما په ځان لازم کړي دي چې تاسو نه به در کوم. معنی تاسو بندگی کوئ نو بندگی چې ته د الله کې نو ته الله یادې الله به تا پسې یاد کړي. عبادت چې ته وکړې څه به در درکړي ثواب به درکوي جنت به درکوي راضي کېږي به نه. دا ټولې خبرې دې کې نه راځي. بیا د الله یادول په ژبه مې د الله یادول په زړه کې مې د الله یادول په اندامونو کې مې او په عامو درسونو کې دې وضاحت شوی دی. بله د الله وایي چې زما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ. دا خبره خو قرآن کې به راشي الله وایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکر ادا کوئ نو زه به دا نعمتونه تاسو ته ډېر کړم. دومره احسانات یې موږ سره کړي دي الله وایي بیا ناشکري مه کوئ که نه شکر ادا کوئ هر وخت د الله
او یوازې دا نه دا خو د الله غټ احسانات دي د دین را کړی دی او د پیغمبر او د قبله او قرآن زمونږ دا ټول ژوند د الله په احساناتو کې ډوب دی ټول ژوند او لرې نه ځو زه تا ته هغه پټې خبرې نه رایادوم او هغه خبرې ته نه رایادوم چې تا ته معلوم وي د الله نه بعد بل چا ته نه دي معلوم دا مونږ چې دلته ناست دا احسان د الله نه دی دا زړه چې زمونږ درزېږي دا احسان د الله نه دی دا بدن چې زمونږ روغ دی دا احسان د الله نه دی د دینداري توفیق چې الله راکړو دا احسان د الله نه او داسې پسې بیا نو موږ داسې وخت په موږ نه راځي چې موږ د الله د احساناتو نه بهر ته وځو هر وخت موږ د الله په احساناتو کې اوس د دې آیت نه بعد مؤمنانو ته به الله رب العزت تربیت ورکوي هغوی ته به یو څو خبرې ښیي خو د هغه تربیت نه مخکې رب العالمین دوه خبرې مؤمنانو ته ښیي چې یو به صبر کوئ بل به مونځ کوئ ولې الله رب العزت د صبر دا خبره د دې احکاماتو نه مخکې کوي مطلب دا دی چې په تاسو باندې ډېر سخت حالات را روان دي پکې به صبر کوي بله چې مؤمنان کله مدینې ته لاړو او د هغوی یو ملک قایم شو او هجرت وشو مدینې ته کله چې لاړو بل هغې نه بعد د جهاد مراحل را روان دي او ډېرې سختې را روانې دي رب العالمین مسلمانانو ته تاکید کوي چې صبر دغه شان د یوازې د جهاد مسله نه ده الله به اوس ځای په ځای وي چې مال لګوئ مال لګول اسان کار دی ګران کار دی صبر غواړي الله به اوس موږ ته مسلې د عقیدې بیانوي مسلې د قصاص مسلې کورنۍ مسلې د حج مسلې د عمرې او ډېرې مسلې به بیانېږي په دې باندې عمل کول صبر غواړي نو ځکه د اول نه تا ته وایي چې ګورئ صبر و صبر یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة مرسته غواړئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره دغه شان نصیحت الله چاته کړه بني اسرائیلو ته کړه د جواب ویل دي د یری و هماغه جواب هغوی سړی ډاډه ووایي چې کوم سړی جواب غلی غلی وایي د یریږي کیدای زما جواب غلط شي بني اسرائیلو ته الله ویل او ما تاسو په هغه ورځ ویلو ما دا امر به مؤمنانو ته هم راځي ځکه زه وایم د الله کتاب ټول یو بل سره تړلی شوی دی نو په اوله کې به ځان پوه کړو وروسته به پوهېږي ښه لمونځ کوئ او صبر په دې سره د الله نه مرسته غواړئ پوره تفصیل ذکر شوی ان الله مع الصابرین یقینا الله ملګری دی د صابرانو دلته یو فایده یاده کړئ مخکې الله وایي شکر ادا کوئ اوس وایي څه کوئ صبر کوئ ژوند هم د دې په منځ کې د مسلمان یا صبر یا شکر ځکه چې کراهت ده شکر دی او که سخته ده صبر دی درېیمه لار بله کومه ده هغه به بیا د بېدینه لارې چې نه صبر دی نه شکر دی هغه بیا د بېدینۍ لار ده او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي مشهور حدیث دی امام مسلم راوړی نور کتابونو کوم دی عجبا للمؤمن رسول وسلم د مؤمن دا خبره ډېره عجیبه ده لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له هر فیصله چې الله د مؤمن دپاره کوي به کې خیر ان اصابته سراء فشکر كان خيرا له کراهت پرې راشي دې شکر ادا کوي به دې کې خیر دی وان اصابته ضراء او که سخت پرې راشي فصبر به صبر کوي كان خيرا له هغه صبر دپاره ورشي نو مؤمن په یو طرف کې تاواني نه دی ګورې هر طرف ته څه ده ګټه ده هلته الله وایي ان الله مع الصابرین الله د چا سره دی صبر کوونکو سره دی نو خبره یاده کړئ معیت د الله معیت څه ته وایي د یو بنده سره کېده د الله دا په دوه قسمه یو عام معیت دی لکه الله قرآن کې وهو معکم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی څنګه تاسو سره دی د علم د لیدو د اورېدو د قدرت د احاطې په لحاظ الله د هر چا سره دی دې ځکه الله وایي زه د صابرانو سره یم نو بیا خو به یو سړی دا اعتراض وکړي چې الله خو د هر چا سره دی اوس که څوک صبر نه کوي الله د هغه سره هم دی که نه ویني اوري د هغه په بچایي کې دننه دی د هغه په احاطه کې نو څه فرق شو دې کې هغې کې نو فرق دا دې ته معیت خاصه وایي معنی ده الله د ده سره دی د ده مرسته کوي او دا کوم چې عام معیت دی چې الله د هر چا سره دی د هر چا نه خبر دی هر څوک نو لازم خو نه چې د هر چا مرسته کوي
خو دلته مطلب سره چې الله د دوی سره دی، مطلب الله د دوی مرسته کوي، دا خاص معیت دی، د دوی ملګری دی. نو دې کې هغې کې دا فرق دی. اوس ګوره د مؤمنانو تربیت شروع شوی دی. اولنی تربیت د مؤمنانو دا وشو چې ما یادوئ او شکر ادا کوئ، دویمه دا چې صبر به کوئ. اوس بل تربیت د مؤمنانو کېږي چې سختې به راځي، صبر وي کوئ به که نه، سخته به کله داسې راځي چې د الله په لار کې به مرئ الله وایي، دا ګټه سخته ده. شهادتونه به پکې راځي الله وایي. نو دلته ورسره د یو مسلې وضاحت کوي. کله چې د بدر په غزا کې دا صورت خو پاکو ورځو کې نازلې شوې، مدینې ته چې مسلمانان لاړو دا شروع شوه، صورت ته نازلېده، دا په ډېر وخت کې نازلې شوې. نو د بدر په غزا کې 6 مهاجرین او 8 انصار دا شهیدان شوي. 6 او 8 څو شو؟ 14 کسه. نو بیا بس بعضو منافقانو پکې دا خبرې کولې چې بس لاړو ختم شو او د دنیا مزیم ختم شوې او د آخرت مزیم نشته او ځان یې تباه کو او دا خو جو ختم شو، داسې شو، دغه شو. الله یې راوړی کو نه، الله وایي دا عام مړي خو نه دي. څه خیال چې الله په لار کې مړ شي، دا عام مړی د الله وایي. ولا تقولوا او موایئ لمن يقتل في سبيل الله، په باره د هغه چا کې چې ووژلی شي په لاره د الله کې، اموات چې دا عام مړي دي. عام به ورسره لازم ووایي، ځکه که د دې ترجمو کې چې مو وایي په باره د هغه چا کې چې ووژلی شو چې دا مړي دي، نو خو الله وایي ووژلی شو، چې ووژلی شي نو څه شي؟ مړ شي که نو مړي خو دي، مطلب دا چې عام مړي نه دي. او خو داسې حساب و چې لکه دا عام مړي دي، د دنیا مزې ختمې شوې او دا چېرته لاړو. دا الله داسې عام مړي خو نه چې مزې ختمې شوې، د دوی خو د مزو ژوند سټارټ شو، د مزو ژوند شروع شو. دا مطلب دی دلته. دوه مسلې. اولنۍ لمن یقتل فی سبیل الله، په لار د الله کې چې مړ شي، ګورې د قوم دپاره نه، د ځمکې دپاره نه، د ریاکارۍ دپاره نه، د زور راښکاره کولو دپاره نه. جهاد هغه دی، رسول صلی الله حدیث کې وضاحت کړی، صحیح جهاد هغه دی چې هغه د الله د دین دپاره وشي. نو دا خبره د هغه چا روانه ده. بله مسله، هر څوک چې جهاد کې مړ شي هغه ته موږ شهید نه شو ویلی، الا دا چې الله او د الله رسول ورته شهیدان ویلي، صحابه کرام شو. دا خو یقیني خبره چې جنتیان دي. خو عام چې کوم مؤمنان دي د هغو باره کې موږ دا ټکی نه شو ویلی چې شهید شوی دی. ولې؟ ځکه چې شهادت ګوایي ده د جنت ګوایي ده. شهید جهنم ته خو نه ځي که نه، شهید چېرته ځي؟ جنت ته. نو چې کله ته دا وایي چې پلانې شهید دی، نو څه مطلب شو؟ یعنې پلانې جنتي دی. نو دې کې به ورسره ته مشیت د الله ذکر کوې، داسې به وایې چې پلانې انشاءالله شهید دی، او پلانې که الله وغواړي شهید دی، او پلانې الله دې کړي چې شهید وي. داسې خبره مه کوې. او ځکه حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي یو کس مړ شي په هغه جنګ کې چې د کافرانو او د مسلمانانو پکې مقابله، خو نیت یې الله ته معلوم دی. موږ ته د چا نیت څه معلوم دی؟ لکه اوس یو سړی د مسلمانانو په صف کې د کافرانو سره مقابله کوي او دی جاسوس دی، موږ ته پته لګي، او دی مړ شو پکې ځه، خلک وایي پلانی هم شهید شو. هغه شهید نه دی، هغه شهید نه دی. نو ځکه دا خبره یاده کړي. او په دې باندې امام بخاري باب هم تړلی، بعضو نور محدثین چې شهید جزم به نه کوي د چا د شهادت، چې او یقیني ده شهید دی. ته به داسې وایې پلانې انشاءالله شهید شي، پلانې الله دې کړي چې شهید دی. بعض وایي دوی ته به مړي نه وایي. دا ما سره یو قسم خط وایي شهید ته به مړی نه وایي. نو ما څه به ورته وایي؟ وایي الله وایي چې مړي ورته مه وایي. نو ما الله وایي چې لمن یقتل فی سبیل الله، چې څوک ووژلی شي دې به څه وایي؟ نو هغه اصل کې د آیت باندې پوهه نه وي، مطلب چې عام مړي ورته مه وایي. بعض مفسرینو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده، ډېره ناشنا. وایي داسې مړی ورته مه وایه چې دی په دنیا کې مړ شو، دی په برزخ کې مړ دی، آخرت کې مړ دی. نه نه نه، دی صرف دنیا کې مړ دی، نور دی برزخ کې ژوندی دی، ښه د عزت ژوندی دی، او آخرت کې هم الله تعالی د عزت ژوند ورکوي. نو دا ښکلی وضاحت دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. بله مسله یاده که په تادۍ سره چې شهیدان 3 قسمه دي. ما عامو درسونه کې دا ټولې خبرې ذکر کړي دي.
شهیدان درې قسمه چاته یاد دي؟ آخرت کې نه دی. یو شهید د دنیا او د آخرت دی. دنیا او آخرت کې شهید، او هغه شهید چې د الله په لار کې مړ شي، شهید شي او نیت د الله لپاره، نو دی په دنیا کې هم شهید، د آخرت کې هم. دنیا کې څنګه شهید دی؟ یعنې په ده باندې هغه احکامات جاري کي کوم چې شهید دپاره دي. غسل به نه ورکې، کفن به نه وي، کپړې به ترې نه وباسي، جنازه که پې کوې او که نه کوې، دا د شهید احکام دي. ها آخرت کې د شهید دی د الله په نیز، ولیدې چې اراده د الله دپاره، دا شهید د دنیا او د آخرت. شهید د آخرت او د دنیا نه دی. هغه لکه حدیث کې راځي چې څوک وسوځېدو په اور کې مړ شو، دا شهید دی. په چا دیوال راولیدو، دی شهید دی. اوبو کې ډوب شو مړ شو، شهید دی. یو زنانه ماشوم پیدا کېږي په هغې کې مړه شي، دا شهید ده. د خېټې د بیمارۍ نه چې څوک مړ شي، دی شهید دی. په داسې بیمارۍ کې چې اخته شي چې د هغې علاج نه وي او په هغې کې مړ شي، دی شهید دی. دا شهیدان د آخرت دي. دنیا کې په دوی باندې د شهیدانو احکامات نه جاري کېږي. یعنې دا نه چې دله به غسل نه ورکې، دله به جنازه نه، په ده به غسل هم ورکې، دله به کفن هم ورکې، په ده به جنازه هم کې. نو دی شهید کوم ځای کې دی؟ شهید په آخرت کې دی. دریم شهید دی د دنیا او د آخرت نه دی، او هغه کس چې هغه د ریاکارۍ دپاره وتلی جهاد له، یا د ځمکې دپاره، یا صرف د قوم او تعصب دپاره، نو ظاهره کې خو موږ ته د نیت نه دی معلوم که نه، نو موږ وله کفن هم نه ورکوو، موږ به جنازه هم نه کوو، موږ یې لامبو هم نه، ځکه چې څه دی؟ شهید دی. خو په کوم ځای کې؟ دنیا کې، آخرت کې نه دی. پوه شوئ که نه یې پوه؟ او زموږ په ملکونو کې خو شهید ټکی دومره آسان دی. او د هر چې چا د هر سړي خوښه ده نو خپل مړي ته شهید وایه، هغه بل ته وایه مردار شوی دی او هلاک شوی دی او مړ شوی دی، خپل ته شهید و. دا لکه ته به د سره سرټیفیکیټ دی، پلانې لکه چا سره خبرې اترې واورېدې او دی به پکې ظالمي مړ شو، هغه شهید شو. خوش نصیبه الله ولو شهادت ورکړو. حالانکې هغه تللی و د دې کس د وژلو دپاره، خو هغه بې را مخکې شو. دیو بلاس نیوکې وایي نیت یې وایي صفا و، الله وله شهادت ورکړو. نیت د هغه څه صفا و؟ تماچه هغسې سړی ووژو او ته نیت یې صفا و. بس پکې داسې ناروا شروع کړي په دې لاس نیوکې که نه. سړی دته اوس سړی وي سپین ډاګه وي، الله ورته شهادت نصیب کړو. شهادت داسې څه ډوډۍ خوراک دي چې به دته مړی واغېسته او شهید شو. او څوک څه او څوک څه، نو شهید ته کې ګزاره کوئ، یو اوچته مرتبه ده. ها بله دا خبره یاده کوي چې د شهادت دا مرتبه چې ده یقیني هغه مونږ وایو چې الله یې چاله ورکوي چاله نه ورکوي، هغه الله ته علم دی. مونږ ظاهري احکامو او حالاتو ته ګورو، مونږ څه ته ګورو؟ ظاهري احکاماتو او حالاتو ته. په نیتونو باندې فیصلې هغه مونږ نشو کولی. یو سړی دا وایي چې نه 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 دا دروغجن و، دا دوکهباز و، نه مونږ ته پته نشته. نو ځکه ګوره حالې ما په اوله کې تاسو ته بیان کړو چې پلانې انشاءالله شهید دی. د ډېرو جاخونو دې ځان بچ کړو. یعنې پلانې که الله وغواړي شهید دی، بس خبره ختمه شوه. اوس که دی صحیح مؤمن دی، رښتینی یو شهید دی، او که نه دی یو نه دی، موږ خپله غاړه ازادي کړه، موږ خپله غاړه ازادي کړه. دې کې ډېر احتیاط کوه. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکې دوی ژوندي دي مګر تاسو نه پوهېږئ. دې آیت ته چې دا قبر پرست او صوفیان او بریلیان راورسي، هسې ورته رضي خان دي راخاندي. په ټول تفسیر په دوره کې دوی دغه یو څو آیتونه وایي او دې سره ودرېږي تفصیل کوي، نور داسې روان وي تېرېږي. وګوره که نه وایي په وهابیانو باندې څنګه رد دی؟ الله وایي ژوندي دي، ژوندي دي الله وایي. نو صحیح ده که نه؟ الله وایي دا چې کوم ووژلی شي، دې وژلی شوي ته تاسو څه وایئ؟ په دې ټکي کې راټینګ کړه، دې وژلی شوي ته تاسو څه وایئ؟ دا یو عالم خبره کوله، وایي زما خوا ته یو کس راغی چې د هغه دا عقیده وه چې رسول وسلم قبر کې داسې ژوندی دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوندی دی. دا عقیدې والا وی راغی ما ته وایي چې تاسو چې دا رفع الیدین کوئ په منځه کې، دا
د رسول وسلم اخرنی عمل خو نه و. خیال کړی دا خبره خلک کوي وی اخره کې رسول وسلم پرېښودي وو او څه وخت دپاره یې کړي وو بوتان یې پرې غورځول د منافقانو اطرافونو نه او بیا یې پرېښودي. بیا ما ورته ویل چې دا خو اخرنی عمل نه و اخره کې رسول وسلم نه کوي. ما چې ها لکه رسول وسلم وفات شوی دنیا نه تللی وی چې څنګه ما چې ته خو یې اخرنی عمل اخرنی خو د هغه څه چې هغه مړ کېږي نو د پیغمبر اخرنی عمل کوم ځای کې دا خو ژوندی دی ته وایي بعضو سړی به بله کې راګیر شي بیا یو غر ویشتو بل غر ویشتو ځکه چې هغه خو چې ژوندی دی همیشه دپاره نو چې همیشه دپاره ژوندی دی نو اخرنی عمل یې بیا څنګه دی د خدای دپاره اخرنی عمل نشته. نه د چې کوم سړي دا مسله ګډوډوي که نه دی راګیر شي وایي نه الله وایي چې مړي به ورته نه وی ژوندي دي ځکه خو موږ قبرونو ته پراته یو. نو دوه خبرې لمن یقتل چې ووجلی شي وجلی شوي ته تاسو څه وایئ په چړو وهلی شوی الله دې وبخي هغه پلانی په چړو وهلی شوی مړی به نه وی الله دې وبخي بس داسې خلک غونته کې پروت و غلی پروت و خو مړ به نه وی مړ ټکي سره نه لګي الله دې وبخي ښه یاره ښه په خپله ریږئ که نه الله دې وبخي وي قبر ډېر مزدار راغی او کفن او داسې ښکلی پروت وي نو دا د ژوندي سره کېږي قبر ته دې مکوز کو صفت ولم کوي چې قبر یې ښه او جنازه کې ګڼه ډېره وه جنازه ته به ژوندو کې ګوره چې خبرې بنیاد ګډوډي که نه راروانې ټولې مسلې به دې ګډوډي رب فیصله وکړه که نه وایي ژوندي دي خو هغه ژوند تاسو ته پته د هغې نشتي ځکه چې دا برزخ ژوند دی ولکن لا تشعرون بس خبره ختمه شوه. نو موږ وایو شهیدان ژوندي دي په برزخ کې هر چې د دنیا ژوند دی هغه ختم شوی دی بس مړه دي زموږ دپاره څه دي ژوندي کوم ځای کې دي برزخ کې. لکه اوس څوک وایي چې ژوندي دي نو وضاحت به کوي شهیدان ژوندي دي وضاحت څه دی په برزخ کې ژوندي دي او د برزخ د ژوند پوره تفصیلي معلومات چا سره دي الله سره دي. ها انبیا ژوندي دي په برزخ کې شهیدان ژوندي بلکې ټول مؤمنان ژوندي دي خو دنیا نه سړی مړ شو کنه نو ته چې بیا صرف دی شهید ته پروت دی چې دی ژوندی دی نو داسې خو هر مسلمان ژوندی دی په برزخ کې د برزخ ژوند خو اشتي که نه د دنیا د ژوند په شان نه خو د برزخ ژوند نو بیا خو هر یو قبر ته پرېوځه ځکه چې هر یو چې دی څه دی هر یو ژوند دی دا اوس په بله خبره کې راګیر شو. مسله دا دی چې بنیادي ګډوډ دی. الله وی سختې به راځي ولنبلونکم او خامخا موږ به امتحان راولو په تاسو. اول زما د امتحان وضاحت کړی چې امتحان د څه دپاره او امتحان د الله څنګه چې الله راولي او امتحان مخلوق ولې راولي مخلوق چې د مخلوق نه امتحان راځي ما بل اوس وضاحت کړی الله امتحانونه به لازم راځي دا فیصله د چا ده او یو سړی لګیا دی یا الله داسې ژوند راکړه چې د سره پکې سخته امتحان نه وي وبشي نشي کېدی خامخا به امتحانونه راځي بشیء په معمولي شي سره بشیء امتحانونه دومره غټ نه دي ګورې خو چې ایمان د سړي کمزوری شي سړي ته سم غټ ښکاره شي. قسمونه یې راغلي من الخوف د یرې والجوع د لوږې ونقص من الاموال او د کموالي د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات او د میوونه. نو د الله د امتحان یو شکل نه وي یره راتلی شي یره لوږه راتلی شي د مال کمی راتلی شي په نفسونو کې کمی راتلی شي خپلوان مړه شو ملګري مړه شو میوو کې فصل کې کمی راتلی شي. الله وی بشیء ګوره معمولی مثال به درکم زمونږ نفسونه کم شوي دي که نه دي کم شوي نو ډېر را سره شتي که ډېر رانه تللي دي چې زمونږ سره ژوند دی زاړه نو داسې نه ته شاته لاړ شي چې تا خبر وي چې پښتانه بني اسرائیلو شا کې د هغه وخت څومره مړه دي چې زمونږ سره واسطه ده
ډېر شتي یو څو نشتي. دا امتحان په معمولي دغه سره دی. ښه رزق کې کمی ټول عمر له خو سړی وږی نه که نه ورځ نیمه داسې راشي چې سړی وږی دی. ابتر راله میاشت راله عایشه رضی الله عنها وی زمونږ په کور باندې به میاشتې او میاشتې تېرې شوې مونږ به اور نه و لګولی کور کې. په میاشتو میاشتو لوږه په هغه انسان راغلی دی چې رب العالمین ته د هغه نه محبوب بل مخلوق نشته. بیا تپوس ته وشو ام المؤمنین تاسو به څه خورو د ګزاره به م په څه کول وي کجورې اوبه. نو د رسول وسلم د کور دا حال دی همیشه خو نه ده که نه. بله دا والی مونږ به داسې ووایو چې ټول عمر لوږه ده داسې به ووایو چې ټول عمر لوږه د عمر څومره دی 80 او یا 80 بیا به همیشه خو نه ده که نه که نه همیشه ده نه ده همیشه. زړه مه کتبره کوئ. ما تاسو ته ویلو د دنیا امتحان هم نیمګړی دی او د دنیا نعمتونه هم نیمګړي دي. امتحان یې داسې نیمګړی چې همیشه نه دی او نعمتونه یې داسې نیمګړي دي چې هغه هم همیشه نه دي. نو په نعمتونو باندې دوکه نه شي او په امتحانونو کې بې صبره نه شي. د امتحان څه وخته پورې بیا ختم شي. کله دنیا کې ختم شي او که بالکل ختم نه شي جو مړ شي ختم به شي که الله به دله اجر درکړي. نو سره څه امتحان راځي مکمل نه راځي. لکه اوس الله د مال کمی خو صبرخه به کمی شي که نه میوو کې څه کمی راشي که نه هر وخت خو ستا فصل نه خرابېږي هر وخت خو ستا د فصل د ځمکې میوې نه کمیږي که نه یو وخت کې امتحان راغی. وبشر الصابرین او زیری ورکه صبر کوونکو ته. مخکې ووایي ګوره صبر کوئ اوس بیا وایي زیری ورکه. دا څوک دي د صبر کوونکي الذین اذا اصابتهم مصیبه هغه خلک دي چې کله ورسیږي دوی ته څه مصیبت هر قسم مصیبت ګوره ذکر نه چې کم یو دی هغه د لوږې مصیبت دی د مال کمی دی د میوو کمی دی یره ده د نفسونو کمی دی بیماری ده هر څه چې دي هر مصیبت چې هغوی ته ورسي قالو وی هغوی انا لله یقینا موږ د الله یو وانا الیه راجعون او یقینا خاص موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو. الله اکبر څه ښایسته کلمات انا لله وانا الیه راجعون. انا لله موږ د چا یو د دې څه مطلب شو موږ ته پته ده الله بندوي ته د هغې نه مخکې واورېدې لا موږ په دې کې انا لله کې و انا الیه راجعون ته لا نه یو راغلي. دې کې شک نشي دا خبره صحیح ده واضح خو ذهن ته دغه راځي چې څه چې دا هم د الله یو څه چې واوسه دا هم د الله دی خو انا لله موږ ټول د الله یو. یو بله خبره ده نه پرته کېدای شي هسې ګورې چې کله سړی دماغ استعمال کړي څومره خبرې مخې له راځي د ټولو ملګرو چې دا خبرې کړي دا صحیح دي. موږ د الله دپاره ژوند تېرو زمونږ دا صبر د الله دپاره دی موږ د الله یو څه چې دي د الله دي څه چې واخستو دا د الله دي دا ټولې خبرې وګوره دا فایده د علم د مجالس. خو زه درته یو خبره ذکر کوم ستا ذهن ته رانله انا لله سړي باندې سخت راغلی انا لله موږ ټول د الله یو موږ ټول د الله یو چې الله را سره څه کوي کولی شي. خیال هم دی که نه دی نو چې موږ ټول د الله یو نو اوس هغه د چا مال کمی د چا هغه ډېری څوک یې بیمار کړی دی څوک یې روغ کړی دی چا یې مور مړ کړی دی چا یې پلار مړ کړو څوک یې بوډا کړو څوک یې کمزوری کړو موږ ټول د الله یو. صرف زمونږ مال د الله نه دی چې خبره ماله پورې ده نه زمونږ ځمکه صرف د الله دی موږ ټول د الله یو. نو چې موږ ټول د هغه یو نو بیا هغه کولی شي فیصلې یوه او دویمه چې موږ ټول د هغه یو نو فیصلې هغه کوي
او داغه په فیصلو کې خیر وي. دویمه دا چې وانا الیه راجعون موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو. یو ورځ را روانه ده، الله به راله دې مصیبت اجر راکوي، موږ هغه ته واپس کړي. دا دې طرف ته اشاره ده. سخته به یو سړي باندې راله که نه، انا لله وانا الیه راجعون. څه مطلب دی وانا الیه راجعون؟ الله له به ورشم د دې سختې اجر به راله راکړي. بله مسله، بعض خلک ما لیدلي دي چې کله داسې سخته پوره شي انا لله، دا نیمګړي کلمات دي. دا هغه کلمات نه دي کوم چې الله ذکر کړي دي، داسې نه دي. بعض کسان لا حول، دې څه وته لا حول خبره چې کې پوره به کې. او لکه څنګه چې بعض خلک سلام علیکم سلام، پته نه شي چې دا شارټکټ او د اختصارات د کوم ځای راغلي. انا لله، لا حول، سلام، شرعي چې کوم اذکار دي هغه به پوره وي. د دې سره بله دعا هم د چا ته یاد ده، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ها حدیث کې هغه ام سلمه رضی الله عنها روایت دی او تاسو معلوم دی چې کله د هغې خاوند مړ شو، رسول صلی الله علیه وسلم ته دا دعا وکړه، ویې ته وایي چې الله ماله په مصیبت کې اجر راکړه او دې په بدل کې دې نه غوره راکړه. د هغې رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د ابوسلمه نه لا غوره وبلې څوک کړي، خاوند ورته ګران. رسول صلی الله علیه وسلم ته نه ته ووایه. هغې وی من این لي خیر من ابي سلمه، ابوسلمه نه غوره. ابوسلمه خو څوک و؟ سبحان الله. وی بس زما عدت ختمېدو او یې زه لګیا وم خپلو کپړو له مې رنګ ورکو، کپړې مې برابرولي او بیا خپل بالښت مې برابرو، څادر مې، لکه عدت ختم شو که نه. عدت کې خو په ډېرو شیزونو باندې پابندي، د ډول سینګار جامې او دا هر څه هغه دې هر څه تیارول. نو دې کې چې ګورم رسول صلی الله علیه وسلم ور وټکاو، چې ور وټکاو بس ما ورته چې بالښت برابر کړو، چولايي مې ورته خوره کړه. په هغې رسول صلی الله علیه وسلم کېناستو، ما خپل لاسونه وینځل، دغې چاته ما کار کړ. وی ما ورته ویل چې یا رسول الله تاسو راغلئ خدمت؟ وی زه راغلی یم ستا غوښتنه. دا د هغه دعا اثر دی، دا د دعا اثر دی چې وی الله دا چې څه دې واغېستو دې په بدل کې ماله غوره راکړه. نو بیا به ام سلمه په خپله وی ابدلني الله بأبي سلمه خيرا منه، والله ماله د ابو سلمه نه غوره راکړه هغه رسول صلی الله علیه وسلم. نو په مصیبت کې صبر او دا دعا، د صبر ډېر زیات فضیلتونه دي، دلته زه نشم بیانولی، به رانه خبره اوږده شي. صرف یو خبره ته کوم، هغه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صبر هغه صبر دی چې د مصیبت په اوله کې. الصبر عند الصدمة الأولى، صبر مصیبت په اوله کې. دا یو نیم خپل زړه تش کړي، دا درې څلور ورځې چغې چغارې ووایي او د جاهلیت خبرې وکړي او ګریوانونه وشلئ او ویښته وباسي او د جاهلیت هغه چې څه خبرې دي هغه وکړي. بیا درې ورځې بعد بس صبر هم دی، نو د الله پیسې دي، اوس یې صبر کوي، داسې صبر دی. هسې چې ووهو هغه ته وکړو. صبر خو پته په اولنۍ صدمه کې لګي. رب العالمین به ورکوي دوی له څه اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دغه کسان په دوی باندې ثناګانې دي د طرف د رب د دوی نه، ورحمه او رحمت دی. واولئک هم المهتدون، او دغه کسان هم دوی لاره موندونکي دي. په دې خلکو باندې صلوات دي، درود دي د الله له طرف نه. الصلات د الله له طرف نه د بنده ښه صفات بیانولو ته، یعنی الله د دوی شان بیانوي په اسمانونو کې او الله پرې رحمتونه راوړي. او دا خلک په هدایت دي په دنیا او په آخرت کې. په دنیا کې خو دوی د هدایت پته ولګېده که نه، کوم ځای نه ولګېده، صبر یې وکړو. په آخرت کې هدایت څه دی؟ جنت ته لاړ. صبر چې کله ته په مصیبت کې وکړي که نه، نو تعالی الله هدایت د دنیا او د آخرت یې درکو، او رب ستا تذکره په اسمانونو کې کوي، ورسره رحمتونه به د باندې راوړي او را به شي انشاءالله هغه ایتونه. رب العالمین ګوره د صبر اجر نه دی ښولی چې څومره اجر دی، را به شي الله وي بې حساب اجر. نو چې الله بې حساب وو یا به څومره اجر.
الله دې موږ له صبر توفیق راکړي. سبا به انشاءالله د 158 آیت نه شروع کوو. نن هم موږ لږ منځ کې بیا روشو، خو دا بعض خبرې لږ تفصیل دې نه کړې. خیر ورو روټین به بدلېږي. چې اوس موږ لږ روان شو چې مخې ته ثابت قرآن پروت دی. الله رب العزت دې موږ له ژوند طاقت او توفیق راکړي چې دا کتاب آخري سر ته ورسوي، او الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. الله دې ورته زموږ سینه کولاو کړي، الله دې ورته زموږ ذهن کولاو کړي، الله دې ورته زموږ زړه کولاو کړي، او الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.